زلمو ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد شازلمو ګران وطن زئی چې بیا کړو آباد د خپل وران کور مسکن زئی چې بیا کړو آباد زئی دې شانو مېرو کی ګلونه کرو د وحدت اخوات بتخمونا کرو زیدی شاعر میرو کی گلونا کرو د وحدت اخوات بتخمونا کرو دا په کندهار ښار کښې د نورزو شابرج سړک دی کلونه ویجاړ وران و څه موده مخکې یې کندهار ښاروالي د رغولو چارې راپیل کړې دا کار ته باید څوک تخنیکي کسان دې ته فکر وکړي چې دا یو عادي کار نه دی تقریبا دا سړک 2 متره شواز کړو بل بدی چې ژمی راغلی د ژمي په خاطر یې څه توقف شو کار د خپل وران کور مسکن دغه سړک د نورزو شابرج د څلور لارې څخه شروع بیا د باچا خان جادې تر څلور لارې پورې غځېدلی دی تقریبا 1420 متره اوږدوالی او 14 متره بردوالی لري سیالان کو سیال لا ختیځ تر لویدیځ لا جنوب تر شمال یو ځل بیا ګران هېواد د سیالانو کو سیال د دغه سړک په رغولو سره د یادې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي څخه یې ځانګړې مننه وکړل ډېر خوشحاله شوم مخکې د دې سړک نه و جوړ ډېر خلک سره په تکلیف په دوړې وې اوبه به رالې موټران به نه سوی تلای لاره به بنده شول اوس ډېر د خوشحالۍ ځای دی مخکې سړک ډېر خراب و ډېر خلک په تکلیف وه نو اوس شکر الحمدلله جوړېږي کار یې په مخ روان دی علم سترګې کمال سباوون دی زمون مدرسه او مکتب روزنتون دی زمون علم سترګې کمال سباوون دی زمون مدرسه او مکتب روزنتون دی زمون په دغه سړک کې تقریبا 100 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 1500 کسان په مسلکي ډول او 1200 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي د دې پروژې کاري موده 7 میاشتې ده نو په 7 میاشت کې موږ کوشش کوو چې د دې پروژې مکمل ټول فعالیتونه تکمیل کړو 15 ورځې شاوخوا کې نور وخت پاته دی چې موږ د پاته باقي فعالیتونه چې دي دا پکې تکمیل کړو 15 میاشتې مې کېږي چې د دې اخته یم په دې پروژه اوس ډېر خوشحاله یم یو خو د هېواد پرمختګ سي بل به د بیکاره خلک په کار سرونو مو څلي لوینو یالې پر دغه سړک باندې تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د کندهار ښاروالي د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي لوینو یالې کړل مو پیش اوس دیوار چې پرې توی کړو خولې د پلرو دا چمن زئی چې بیا کړو آباد د پلرو دا چمن زئی چې بیا درنو ښاریانو راځي د کندهار ښاروالي سره د خپل ښار په بیا رغونه کښې برخه واخلي